وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. په دې باب کې د روزې بعض احکام ذکر کیږي. نننۍ احادیث کې به ان شاء الله نهي د هغه ورځو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه منع کړی چې په دې ورځو کې تاسو روزه منیسئ. دا کومې ورځې دي؟ نو هغه ورځې به ذکر شي. دا مخه احادیث دي. ډېر کله ته یو انسان روزې نیسي، د روزو شوقي وي، نو په دې کې واقع شي په ګناه کې. د دې وجه نه چې په دین باندې او دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې هغه پوهه نه لري، نو هغه ورځو کې روزه ونیسي چې هغه ګناه وي. نو هغه کومې ورځې دي؟ ناول په دې باب کې حدیث د چا راوړي؟ د ابي سعید الخدري راوړي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام نهى منع کړی ده عن صيام يومين، د دوه ورځو روزو نه. هغه دوه کومې ورځې دي؟ يوم الفطر و يوم النحر. د وړوکي اختر ورځ دارنګه د لوی اختر ورځ. يوم الفطر دا هغه دوه ورځې دي چې دا د مسلمانانو د خوشحالۍ او د مسلمانانو د عید د اختر ورځې دي. نو د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی چې تاسو په دې ورځو کې روزه منیسئ. حدیث نه مسله دا ثابته شوله چې په اخترونو کې روزه نیول څه دي؟ دا ناروا دي. دا مسله ثابته شوله. او حکمت پکې څه ده؟ حکمت دا دی چې ایام اکل و شرب، دا ورځې د خوراک او د څښاک دي. بل حدیث کې راغلی. نو دارنګه دا ورځې د خوشحالۍ دي چې الله رب العالمین د خپل بندگانو لپاره دا ورځې د خوشحالۍ ګرځولې دي. نو د دې وجې نه روزه پکې باید ونه نیولی شي. خو دلته بله مسله د حدیث نه او دارنګه د متعلقاتو د حدیث نه غدا ده چې کله دغه ورځې ثابتې شي چې دا د اختر ورځ ده، نو بیا به سړی نه نیسي. کله چې ثابتې نه وي نو بیا یې سړی نیولی شي. زموږ استازو په دې زمانه کې دغه اختلافات ډېر راځي منځ. یو ځای کې اختر وي، بل ځای کې روژه وي. نو په دغه ورځو کې بیا روژه نیول نه دي پکار. مثلا سعودي کې یا په نورو هیوادونو کې څه وي؟ روژه شي او دلته اختر وي، یا دارنګه په هغې ځای کې اختر وي، دلته روژه وي. نو په دې کې اعتبار هغه چاته دی چې هغوی د دې کوشش کوي د لیدلو او خبره هم یقیني وي، ثابته وي، حالات هم صحیح وي. نو د هغې سره روژه نیول او اختر کول دا صحیح دي. او که په دغه ورځو کې مثلا یو سړی روژه وي، نو دا به د دې حدیث لاندې وي. نو بیا به دا روژه دی، دا روژه نه حسابېږي بلکې ګناه به وي. په دغه ورځو کې روژه نیول دا صحیح نه دي. دا دوه ورځې ثابتې شولې. یو وخت کې یو چا راځنې پوښتنه وکړه، زه په هغې وختونو کې طالب العلم ومه چې کومې ورځې دي، نو ما ته هغه نه وی معلومې چې دا کومې ورځې دي. خو یو خو اخترونه دي، نورې کومې ورځې دي دا نه وی راته معلومې. لیکن په حدیثو کې الحمدلله د ټولې ورځې ذکر شوي دي.
ابن حجر رحم الله په دې باب کې د یو څه حدیث راوړي د ورځو چې دغه نه رسول صلی الله علیه وسلم کړی دا نه یو پکې د وړوکی اختر او د لوی اختر ورځ ولا دارنګ نور ورځ راوړي. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أيام التشريق أيام أكل وشرب دا ورځې د چا دي د خوراک او د څښاک دي. وذكر الله د الله د ذکر دي. بل روایت راوړي وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال ددوړ وإن لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا رخصت نه دی ورکړی شوی په ایام التشریق کې ان یصمنا چې په هغې کې روژه ونیولی شي الا لمن لم یجد الهدیه مګر د هغه چا دپاره چې هغه هدیه قرباني نه مومي نو هغه کولی شي چې روژه پکې ونیسي. رواه البخاري دا روایت امام بخاري رحم الله راوړی دی. د حدیث نه یوه مسله دا ثابته شوله چې ایام التشریق کې روژه نیول دا ناروا دي. بله خبره دا ده چې ایام التشریق کومه ورځ ته ویلی شي. ایام التشریق دا 11مه 12مه 13مه د 3 ورځې د ایام التشریق لوی اختر کې اوله ورځ نه دوهمه یعنی 11م د ذی الحجې 12 او 14 دې ته ایام التشریق ویلی شي. نو په دغه ورځو کې روژه نیول دا څه دي دا ناروا دي. او دا ورځې هم هغه ورځې دي چې الله رب العالمین د خوراک او د څښاک او دارنګه د خوشحالۍ لپاره ګرځولي دي. او بل په دې کې ذکر د الله پکار وي. خاص کر حاجان چې کله په مینا کې قرباني وکړي او غلطه د جمراتو لپاره پاتې کیږي نو هغوی ذکر د الله کوي. نو د ذکر ورځې دي د خوراک او د څښاک دي او دارنګه د چا دي خوشحالۍ ورځې دي. په دې کې بله مسله دا ده چې هغه چا دپاره چې هغوی قرباني نه مومي لکه دا یوه ځان ته مسله ده. کله چې یو حاجي حج قران حج تمتع وکړي دوه قسمه حجونه وکړي. اصل کې حج د 3 قسمه دی حج افراد حج تمتع حج قران. نو په د 2 قسمونو د حج کې چې حج قران او حج تمتع دی په دې کې په حاجی باندې قرباني لازمه وي چې قرباني به کوي. لکه زموږ استادو د ملکونو چې خلک لړ شي نو بیا د حاجان قرباني کوي. دې ته په نزد جمهور علماو دم جبر وایي او په نزد احنافو دم شکر ورته وایي. دا قرباني لازم ده. نو په دې کې بیا 2 طریقې د قرآن کریم هم ذکر کړي دي. فمن تمتع بالحج ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. نو قرآن کریم دا خبره ذکر کړي ده چې بیا به قرباني کوي. اوس د یو سړي سره د قربانۍ د کولو وس نشته پیسې نشته ورسره چې قرباني وکړي. نو په دې کې قرآن کریم دا خبره ذکر کړي ده چې بیا به روجي نیسي. حاجی به څه کوي روجي به نیسي. دا کومې روجي دي؟ تلک 10 کامله راځي 3 ورځې روجي به ونیسي بچا کې په حج کې. و7 اذا رجعتم او ورجي به ونیسي او چې کله کور ته راشي. دا 3 روجي مخکې د اختر نه دي. شپږم و ماتم د ذی الحجې به روجي ونیسي او بیا ورجي چې کور ته راشي دا به ونیسي. یا ملته نیولی شي په مینا کې لکه دا حدیث په هغې باندې دلیل ده. الا لمن لم یجد الهدیه قرباني نه مومي نو هغه 3 ورځې روجي نیولی شي هلته هم نیولی شي. یعنې د هغې نه وروسته روجي پوره کول دي که نه نو بیا به په ایام تشریق کې ونیسي. دا مسله هم ثابته شوله چې نور عام امت دپاره ایام تشریق کې روژې نیول دا صحیح نه دي. یعنې حدیث نه دا معلومه شوله.
سوا د حاجی نه چې حاجی هلته نیولی شي لکه څنګه چې حاجي صاحب چې حج کوي نو هغه د عرفې روژه نشي نیولی عام امت یې نیولی شي نو دارنګه د دغه ایام تشریق د روژو نه منع شوې ده نو دلته حاجي نیولی شي عام امت یې نشي نیولی دا مسله ثابته شوله چې په دې ورځو کې به سړی روژه نه نیسي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بین الایام. رسول الله فرمایي چې تاسو مخص کوئ شپه د جمعې د پاره د قیام او د عبادت او تاسو مخص کوئ ورځ د جمعې د پاره د چا د پاره د روزې د نور ورځو نه الا ان يكون في صوم يصوم احدكم مگر دا چې وی انسان پر روزه کې يصوم احدكم چې هغه روزه نیسي. بل روایت راوړي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لا يصومن احدكم روزه دې نیسي او کس تاسو نه یوم الجمعه په ورځ د جمعې باندې الا ان يصوم مگر دا چې روزه ونیسي یوما یو ورځ قبله مخکې او یوما بعده یو ورځ وروسته روزه ونیسي. دې حدیث نه مسله دا ثابته شوله چې د جمعې شپه د پاره د عبادت خاص کول دا ناروا دي. یعنی خاص کول یو واسي وي چې مثلا سره عبادت کوي بغیر تخصیص نه بغیر فضیلت ګڼلو نه دا جواز لري په دې کې څه نقصان نشته ده. نقصان په هغه وخت کې وي چې انسان ووایي چې د جمعې په شپه باندې عبادت افضل دی غوره دی او ډېر ثواب لري او په دې شپه کې دی تهجد کوي په نورو ورځو کې شپو کې نه کوي نو دغسې خاص کول دپاره د عبادت د شپې د جمعې دا ناروا ده. لکه زموږ خلک خیراتونه په مړي پسې او دارنګه نور دغسې ښه کارونه د جمعې شپې ته هغه کوي وروسته کوي چې په دې کې اجر ډېر دی لیکن دا بدعت نه د دې فضیلت نشته ده. فضیلتونه شته دي جدا خو لیکن د دې دپاره څه فضیلت نشته ده چې په دې شپه کې سړی عبادت زیات وکړي یا عبادت ډېر ثواب لري او یا څه لري روژه ډېر ثواب لري. نو دا مسله ثابته شوله. بله مسله دا ده چې جمعې په ورځ باندې روژه نیول خو دا هم هغه قید ورسره ولګوه چې یو انسان یې خاص کوي ورځ د جمعې د چا دپاره دپاره د روژې نیولو او دا وایي چې د جمعې په ورځ باندې روژه نیول دا ثواب دی لیکن دا ګناه ده. تخصیص خاص کول د ورځې د جمعې دپاره د چا دپاره د روژې نیولو دا ګناه ده. که یو سړی دغسې روژه نیسي چې یوه ورځ مخکې نیسي یوه ورځ وروسته هم ورسره نیسي بیا پروا نه کوي او جمعه هم پکې ونیسي نو بیا انشاءالله په هغې کې څه نقصان نشته لکه حدیث کې هم دا تیر شوله الا ان یصوم یوما قبله و یوما بعده. یا دارنګه د روژې د هغه د جمعې د ورځې موافقت د نورو ورځو سره شي د نورو ورځو سره د افضلترینو ورځو سره هغه راشي موافقت راشي. مثلا د عرفې د ورځې روژې موافقت راغی د جمعې په ورځ باندې نو بیا سړی نیولی شي نو په هغې کې بیا څه نقصان نشته دی. بل حدیث راوړي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. کله چې شعبان میاشت نیمایي ته ورسیږي نو تاسو بیا روژه مه نیسئ. حدیث کې ذوق موجود ده به هر کار که چېرته حدیث صحیح شي یا حسن هم شي د حدیث معنا دا نه ده چې انسان به په شعبان کې د 15 نه وروسته روژه نه نیسي. دلته مسله دا ده چې کله یو انسان مخکې نه نیسي یعنی 15 د شعبان نه مخکې نه نیسي او د شعبان د 15 نه وروسته روژې شروع کوي دا ورته مکروه ده. بیا په دې کې دوه قوله د علماو د شوافی وایي چې دا روژه حرامه ده او حنابله علما وایي چې نه روژه حرامه نه ده بلکې مکروه ده. راجح قول دا دی چې هسې به مکروه وي حرامه به نه وي د نصف شعبان نه وروسته روژې نیول خو دا به د هغه چا دپاره وي چې هغوی مخکې نه نیسي د شعبان د 15 نه او وروسته د شعبان د 15 نه شروع کوي. اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. یعنی که یو څوک داسې وي
چې مخکې د 15 د شعبان نه روژه نیسي نو بیا د هغې دپاره جایز ده چې وروسته هم ونیسي. او دارنګه په دې کې دا مسله هم ثابته شوله د یو انسان مثلا عادت دی هره دوشنبې پنجشنبې روژه نیسي او د شعبان د 15 نه وروسته هغه سړی هم نیولی شي او هغه سړی هم نیولی شي چې مخکې د شعبان د 15 نه نیولې نو وروسته د شعبان د 15 نه هم نیولی شي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام به مخکې موږ تاسو په دې کتاب کې په درسونو کې مخکې تیر شول چې نبی علیه السلام به د شعبان میاشت ډېرې روژې نیولې یعنې په دې میاشت کې نو کله چې انسان مخکې نیسي نو وروسته هم نیولی شي. دا په باره د چا کې دی؟ دا په باره د هغه چا کې دی چې هغه د شعبان د نیمایي نه وروسته شروع کوي. او د دې بیا حکمت علماو دا بیان کړی دی چې انسان ضعیفه کېږي چاته؟ شعبان ته. داسې به وجه علماو بیان کړې ده لیکن حدیث کې ضعف موجود دی. د صحیح حدیثو مقابل کې د حدیث ته دومره اعتبار نشته دی. نو دا بله ورځ شوله چې موږ تاسو شریعت بیان کړه چې په دې ورځو کې تاسو روژه مه نیسئ. بل حدیث راوړي عن صما بنت بسر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت تاسو روژه مه نیسئ په ورځ د شنبې باندې الا فيما افترض عليكم مګر هغه چې په تاسو باندې افترض فرض کړی شوله په تاسو باندې. فإن لم يجد أحدكم که چېرته نه مومي یو کس تاسو نه الا لحاء عنب مګر پوستکی د انګور او عود یا لرګی او عود شجرتین یا لرګی د یوې ونې فلیمضغها نو هغه یې څه کړي وچوپي یعنې په هغې باندې د چک ولګي وي او هغه دې وجوي په هغې باندې د روژه ماته کړي. د حدیث نه مسله دا ثابته شوله چې د شنبې په ورځ د هفتې په ورځ باندې روژه نیول دا ناروا دي. روژه څه ده؟ ناروا ده تر دې پورې چې رسول الله دا فرمایلی دي که چېرته یو انسان ته یو شی نه میلاویږي چې په هغې باندې روژه ماته کړي سوا د چا نه؟ د ونې د لرګي نه یا دارنګه د پوستکي د انګور نه یا د انګور پوستکی یا د انګور د ونې پوستکی دا ورته پیدا کېږي نو په دې باندې د روژه ماته کړي یعنې خامخا د روژه ماته کړي. د دې وجه دا ده چې دا مشابهت د چا سره د یهودیانو دا د یهودیانو د جمعې ورځ ده نو د دې نه منع شوې ده چې تاسو به نه کوئ. بیا دا حدیث بعض علماو ضعیف کړی دی بعض علماو حسن ګرځولی دی لیکن د دې حدیث تیر کال زموږ استاسو عرفه د شنبې په ورځ باندې راغله تیر کال او بیا په دې کې دا مسله مخته راغله چې آیا په د شنبې کې به اوس موږ تاسو روژه نیسو که نه نیسو ځکه عرفې ورځ ده د عرفې د ورځې فضیلت په حدیث کې ثابت دی. نو شیخ امین الله صاحب نور علماو شیخ عنایت په نامه باندې باجوړ کې د هغوی د پته ورکړه چې دا ناروا ده نه دې نیسي څوک. په هغو صورت کې نیولی شي چې ورځ مخکې ونیسي مثلا د جمعې په ورځ یې نیولې وي شنبې په ورځ یې نیولی شي لیکن هغوی په دې فهم کې خطا شوي دي. هغه مسله دلته موږ هم چا وپوښتله نو موږ هم د علماو د عربو فتاوو ته رجوع وکړله شیخ عثیمین دوی او دارنګه فتاوا لجنة الدائمه هغوی هم دا ویلي وو چې جواز لري چې سړی ونیسي. وجه دا ده چې رسول صلی الله منع کړې ده د شنبې د ورځې نه په هغه صورت کې چې یو انسان یې د وجې د شنبې د ورځې نه نیسي نو بیا ناروا ده. که چېرته مثلا موافقت راشي لکه د عرفې د ورځې روژه موافقه شوله برابره شوه د چا سره؟ د شنبې د ورځې سره نو بیا یې سړی نیولی شي. دلته موافقت د وجې نه روژه نیولی کېږي نه د شنبې د ورځې نه. دا مهم ټکی په دې کې وه مهمه نکته په دې کې دا وه نو د دې وجې نه روژه نیول بیا صحیح دی د شنبې د ورځې نه کله چې د نورو ورځو د عزتمندو او د ثوابي ورځو د روژې سره موافقت او برابروالی راشي. مثلا محرم ورځ دارنګه د عرفې ورځ داسې نورې ورځې چې په اسلام کې دغې فضیلت راغلی دی د شنبې د ورځ سره برابره شي بیا سړی نیولی شي. د حدیث مطلب دا دی
چې کله یو انسان د وجې د شنبې د ورځې نه نیسي نو بیا ناروا ده. نو د دې وجې نه تیر کال به ډېرو مسلمانانو خوړلې وه، ډېرو مسلمانانو ونیوله، لیکن نیولې افضل دي او دا غوره خبر ده په دې کې. نو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته بصیرت په دین باندې نصیب کړي، او الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د ډېرو روژو نیولو توفیق وروسته د رمضان هم راکړي. وبالله تعالی توفیق.